له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې. هیله ده د خپلو درنو کورنیو سره جوړ هوسا او بسیا ژوند ولرئ. بیا هم د اونۍ د یادښت برخه ده او په دغه یادښت کې او د دې اونۍ په یادښت کې مو یو لنډ خو ډیر مهم مطلب دننه په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په باب ټاکلی ده. هیله ده چې تاسو او قدرمنو لیدونکو ته دننه په افغانستان کې هم په زړه پورې وي. موږ د هغه سفر په ترڅ کې چې ګران افغانستان ته مو درلود، بیا په کابل کې مو درلود، له ډیرو ښېګڼو سره مخامخ شولو چې هلته د خلکو دپاره د خلکو د هوساینې دپاره ډیر مثبت کارونه شوي دي، خو ځینې کارونه دي چې هغه باید یادونه یې وشي او هغه د خلکو په ستونزو باندې نور ستونزې هم ورزیاتوي او خلک له ډیرو سختو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. یو له دغو ستونزو نه چې تقریبا ټول ملت ورسره مخامخ ده، هغه د متقاعدینو د تقاعد د پیسو نه ورکول دي. موږ ته هم ډېره په زړه پورې او حیرانوونکې او له پوښتنو ډکه مسله ده چې دننه په افغانستان کې هم موږ له ځینو چارواکو سره چې خبرې کړې دي او له خلکو سره چې خبرې کړې دي، د دې لپاره هیڅ دلیل نشته ده چې د افغانستان د خلکو د تقاعد پیسې ورنه کړل شي. په هیڅ لحاظ نه په شریعت کې، نه زموږ او ستاسو د اسلام د مقدس دین په نورو ارشاداتو کې، او نه هم په مدني اصولو کې، په هیڅ بله برخه کې دا نشته چې د خلکو د هوساینې او بسیاینې لپاره چې کوم ګام دولتونه پورته کوي هغه د متوقفه شي او ودې درول شي. دغه خلکو کار کړی، دوی 40 کاله په افغانستان کې د دې خاورې لپاره، د دې ملت لپاره خدمت او کار کړی ده او د کار په پای کې دوی تقاعد ته تللي دي. دا خو د دوی طبیعي حق ده چې خپلې پیسې دي هره میاشت چې معاش اخیسته د کار په وخت کې، نو یو څه پیسې د تقاعد په نامه دولت ته ګرځولي دي. مختلفو دولتونو د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه له وخته یا د سردار محمد داود خان له وخته تر اوسه داسې مامورین شته ده چې دوی تقاعد سپارلی ده. بېلابېلو دولتونو ته د خلق دیموکراتیک ګوند په حکومتونو کې، د مجاهدینو په 2 دورې حکومتونو کې او د امارات اسلامي په 2 دورو حکومتونو کې دوی د تقاعد په نوم پیسې ورکړي دي او دا د دوی حق ده، دا باید ورکړل شي. قدرمنو دوستانو، ګرانو چارواکو، ستاسو پام دې ته راګرځوو چې تاجران، سوداګر او د دولت هغه چارواکي چې د پیسو په خزانو ناست دي، هغوی ته به دا تقاعد هیڅ ارزښت هم ونه لري، مګر هغه یو نظامي افسر یا یو ملکي کارکوونکی د وطن یا په ښاروالۍ کې یو بیچاره کارګر چې هغه تقاعد شوی، او یا مثلا د راډیو تلویزیون یو کارمند، یو ژورنالیست چې متقاعد شوی ده، دی نو څه شی وخوري؟ دی د کور کرا، د ورځنی مصرف څنګه پوره کړي؟ له زیاترو سره یې بچیان هم نشته ده. بچیان دي، ډېرو کورنیو کې بچیان شته، مګر خپل مور پلار سره کومه خاصه مرسته نه کوي، ځکه هغه بچیان په خپله ستونزې لري، په خپله لګښتونه لري، ایله هماغه پوره کړي. په دې خاطر موږ له چارواکو نه په د زړه د کومې او په ټینګار سره هیله لرو چې د افغانستان د خلکو په دغه درد باندې نور دردونه ورزیات نه کړي او دا قطع کړي او زر د دوی د تقاعد د پیسو ورکړه جاري کړي. دا یو دینی، شرعي او اسلامي امر ده. دا یو اخلاقي امر ده. تر ټولو ډیره مهمه، تر ټولو مهمه دا چې دا د لوز او د قول او د قرار اصل ده.
په افغانستان کې په افغانانو کې په ځانګړې توګه په پښتنو کې ژمنه او قول دا هیڅوک نه هېري هغه همیشه عملي کوي ژمنه یې کړې ده دولتونو او همدغه دولت هم چې خلکو ته به خدمت کوي او همدغه خلکو ته به چې په افغانستان کې د هر جګړې نه ځپل شوي دي د هر حاکمیت نه ځپل شوي په بېلابېلو شکلونو تاسو اوس وګورئ دغه ځوانان ولې له وطنه وځي چې بیا یې د ایران په سرحد کې یا د پاکستان په سرحد کې یا د ترکیې په سرحد کې د مرګ تر پولې ورسوي خو ناچاره دي پلرونه یې ناچاره دي اقتصاد ضعیف ده په کورنۍ کې اقتصاد صفر ته رسېدلی دا خو د دوی حق ده چې وروره په خپل وطن کې پاتې شي هم زده کړې وکړي او هم کار وکړي د کار په نتیجه کې چې هره میاشت دوی د تقاعد پیسې سپاري خپل تقاعد په خپل وخت کې واخلي او د ژوند وروستۍ شېبې او کلونه له خپلې کورنۍ سره په نیکمرغۍ سره په بسیاینې سره یې تېر کړي چې بل چا ته احتیاج نه وي حتی خپلو بچیانو ته احتیاج نه وي یو ځل بیا له قدرمنو واکدارانو نه په کابل کې دغه راز د افغانستان د سوداګرو او شتمنو عزیزانو نه له سیاسي او ټولنیزو ادارو سازمانونو ټولنو ګوندونو او تنظیمونو نه هیله لرو چې ټول په ګډه دغه فشار راوړي او دا امکان برابر کړي چې متقاعدین بیرته خپل معاش واخلي او داسې هم نه چې د متقاعدین د اوس د شپږ میاشتو معاش واخلي 3 کاله دوی دا خپل معاشونه نه دي اخیستي دا باید ورته ورکړل شي نړیوال هغه د مرستې کوي ملګرو ملتونو اداره مرسته کوي نور نړیوال په هر اونۍ کې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رالیږي د خیریه مؤسساتو له لارې چې خلکو سره مرسته کوي دا هم راځي داسې په حساب کړو چې دا یو خیریه مرسته ده او کومک ده د خلکو او د متقاعدینو دغه څه چې قرض پاتې ده په دولتونه د نړیوالو قرض په ځان نه پرېږدي د خپلو خلکو خو په هېڅ صورت نه پرېږدي نیکمرغه خوشحاله بسیا او هوسا اوسئ قدرمنو دوستانو که چیرې غواړئ په همدغه موضوع باندې تاسو هم بحث ولرئ او څه ور زیاتوئ نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0045 11 21 93 یوویا له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون اداره ده نیکمرغه او بسیا اوسئ